نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د اعتکاف ورځې شروع کېدلې ولدي او اعتکاف یو مسنون عمل دی. اعتکاف په رمضان شریف کې چې کومې لاس اخري ورځې دي دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر پابندي سره کوم او د فضیلت بس په دې نه زیات سوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دمره پابندي سره وکړو. یعنی دا یو خپل هو د فضیلت پر دلیل دی، اگر چې بشمیر احادیث مبارکات شه د اعتکاف فضایل غلي دي. اعتکاف چې کوم عرب ملکونه دي یا د عرب ملک سره چاره ځاني ولیدو پاشو د ودینه پرز یعنی جمعرات پرز مزدیګار چې نیاسرګ یا نوی دیبا مخشه ورنوازه جماعت ته د اعتکاف نیاز بنه زنانا په کورینه شکړای شي کا کورش جماعتي هوشا کنوا چې کیما کمرا شي کیم غوښه زون ته خاص کی عادي معتکف ته اعتکاف زوی دی. او پاکستان سے اعتکاف د جیمه پورې چې کله رس تیرا شي جیمه مزدیګار ټیم کې تیر شي او یا میاسترګه نوی دیبا مشوم شوی نوی چې اعتکاف په نیاز باندې ور داخل شي جماعت ته.